د طالبانو دفاع وزیر څخه هغه خپله خبره له یاده وتلې ده چې وایي میدان پرېښودل د بېغیرته سړي کار دی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ننګرهار په باسول کې د پاکستاني جیټ الوتکو له لوري تېره شپه 8 بجې د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسول کې بمبار شوی او پر ټولنیزو شبکو د پاکستاني استخباراتو ادرسونه دې برید کې د پاکستاني طالبانو د یو مرکز د نښه کېدو ادعا کوي. له دغه برید څخه 18 ساعتونو تر تېرېدو وروسته هم طالبان چوپ دي چې ښایي دوی د دوحې قرارداد پر اساس د افغانستان فضا په خپلو نږدې متحدینو خرڅه کړې ده. د طالبانو دفاع وزیر څخه هغه خپله خبره له یاده وتلې چې وایي میدان پرېښودل د بېغیرته سړي کار دی. دغه رژیم د زمري په 24مه د همغه دوحې قرارداد پر اساس پر کابل د واکمنولو ورځ نمانځي چې په مقابل کې د افغانستان فضا خرڅه شوه او نن د خپل حریم نقص او سپکاوي ورته هیڅ نه ښکاري او د دغو بریدونو کوردینات ورته له خپل دفاع وزارت څخه ورکوي. دوستانو، دا و د نن ورځې ټوکلی خبر.